هسې ورور سوچ کومه چې دا مال هم ساجبه شی دی چې د انسان سترګې دومره کلکې او پټې کړي چې بیا نه رور پیژني نه خور پیژني او نه مور پیژني او دا خو معلومه ده که نه چې رور د رور دپاره وینه تویی قرباني ورکوي خو روپۍ او پوټ ځای ورته نه پرېږدي یو خو هر وخت د کور کارونه او ستا پیسې ما چې په دې کور کې وزګار ونه دي نیکبختي اوهو تا د کمې توره وکړه ابرو د ګاډي دی مال دی او چکر دی او دغه ښځه ده اوهو دا سوې دا هر څه زموږ په شراکت دي او تر اوسه داسې کار نه راشي چې زما ورور پې ما نه تپوس نه دی کړی زه دا منم چې زما ورور زما نه مشر دی خو زما ورور زما د اجازت نه بغیر یو کار هم نه کوي او مشر دی او خیار هم دی ځکه خو تا غولی هغه چې دا دومره کوشش شروع کړی دی نو ستا دپاره نه دی نن سبا هر سړی هوښیار هم دی او زورور هم دی خو د ځان دپاره ستا دپاره نو او زموږ ژوند ځي بیا په موږ پسې واپس نه راځي خپل حساب کتاب ورسره پاک کړه دا ته څنګه خبرې کوې تر اوسه چې ما څه خبره کړې ده زما ورور منلې ده او تر اوسه پورې زما ورور زما نه هېڅ هم نه دي منع کړي هېڅ هم نه अब تا ته ولې انکار کوي څه خپلې روپۍ خو دله نه درکوي خو د پلار یو شان مال یو دی ګوره زما ورور زما ډېر خیال ساتي او په وړوړو خبرو کې مه راځه او د شیطان مه وره او بیا په اتفاق کې ډېر برکت دي زه شیطان نه اورم زه په هر څه پوهېږم خو نن په خپله ژوندی او ژوند چې اخیستی نه دی چې ستا به ژوندانه دا قسمه چکرې او مزې کېږي نو سبا به ورته ستا بچي ښه ښکاري او بیا دا خو ستا حق دی په دې کې د خفګان څه خبره ده خپل ویش او صفایي ورسره وکړه په دې به زه سوچ وکړم دا څه وړې خبرې نه دي بس السلام علیکم لالا وعلیکم السلام کینو هلکه څه خفه ښکاري خیر خو دی که نه نه لالا څه نشته ما تاسو چکر راتلی او مونږ ته ویلي وي ورور خدای دې نه کړي چې موږ به چکر له ځو او ته به پکې نه یې اصل کې زما اوښې ما ته کال کړی و چې زه خپل واړه په چکر بوځمه که ستاسو د واړه زما سره لاړ شي نو ما ورله اجازت ورکړو ما یې خیر دی وایي ځه خو زه ورسره نه یم تللی او بیا د هغې چکر به څه مزه وي چې زما ورور پکې زما سره نه وي هېڅ خبره نه ده تاسو داسې وکئ چې دا واخله د ګاډي چابي او ته خپل ماشومان ځان له په چکر لاړ شئ ته ولې ټینشن اخلې او لالا تاسو زما فکر مه کوه تاسو لاړ شئ او دواړه بیا چېرته په چکر لاړ شو صحیح نه ډېره حاجی زه خو په خپرو پسې ډېر په بل چل تللی وم خو بچ شو بس کا ته ما ته معلوم یې ته خپرو ته خبرې کولی شي نو ستا څه خیال دی ټوپک پسې راولم او مړې کړم دې دنیا نه یې پناه کړم دله تا به څه پورې چېرته په پیشو ډس کړی دی چې اوس به په هغه ډس وکړي خو خبره کوه څه خبره ده حاجی ضرور له پکې له ورغلی وم ومې ورته وې تاسو په چکر تللي او ما ته یې نه دي ویلي خو هغه وی چې دا زما اوښې بولي خو هغه و چې زه ورسره هم نه یم تللی او ما له یې د ګاډۍ چابي راکړه تاسو هم په چکر لاړ شئ بیا یې په خوږو پستو خبرو او د ګاډي په چابې وغولولې خو خیر ته نه پوهېږي نو زه څه وکړم ته هېڅ هم نشي کولی خو داسې وکړه چې چکر له ځو زما مور پکې هم د ځان سره بوځو ډېره ښه ده د ګاډۍ راولم تاسو راوځئ بچوړیا چې تاسو په سان زمانده چا وی کنه نو مور خو به یوازې ناسته وی کنه مور ولې خیر شه اچھا ستاسو د پلار کار ته لیدا
او بله د خاوند سره په چکر باندې تللې ده زه په کور کې داسې یوازې پرېښودې یم ولې بچیا زما دا زړه نه دی څه اوهو مورې تاسو ولې غم کوئ زه یم که نه چې چېرته هم تاسو په چکر ځئ زه تابعدار یم نه بچیا اوس مې زړه نشته خو بچیا یوه خبره مې درته کوله مور قربان وایه بچیا ما د خپل ورور خبرې اورېدلې دي خپل خاوند دپسې لمڅوي او زما زړه نیم نیم کېږي بچیا او سوچونه وخوړم چې د وروڼو په خپلو کې بې اتفاقي را نه شي او د یو بل نه جدا نه شي اوهو مور تاسو ته څه پته ده زه خو د خپل ورور سره د ځان نه هم زیاته مینه کوم او بچیا ما ته پته ده چې ته د هغه ډېر خیال ساتې خو د هغه ښه ده تاسو اتفاق ته نه پرېږدي او روزانه ورته ستا په سر شیطانیانې کوي بچیا روزانه ورته شیطانیانې کوي ګورې بې اتفاقي به پسې راځي او بیا زما ورور چې څه ویلي دي نو ما منلي دي او ما د هغه د یوې خبرې نه انکار نه دی کړی نو بیا به بې اتفاقي څنګه راځي بچیا شیطاني توره ټوړه ده هغه ته روزانه سقر خواښې اوښي او ښځه په غوږ کې نوي نوي ټپې اچوي بچیا ته به در څو پورې ناکام کې مور تاسو غم مه کوئ او باقي که هغه زما سره د سکارانې اوښي او د ښځې په سر ورولي کوي نو د هغه دې ورولۍ ته زه چېرته هم نه یم تیار ولې چې چېرته خپله وینه او چېرته ښځه او پردی خلک بچیا تا ته به ښځه او سپرانه پردي ښکاري خو بل ته د ځانه هڅه مستانه هم زیات دي او ځان پرې قربانوي بچیا مور غم مه کوه کمقل دی پوه به شي هغه چې هوښیار وی نو دا چلونه به یې کول خو باقي تاسو د هغه نه ګیله مه کوئ ستاسو چې څه ته ضرورت وي او څه پکار وي نو مور ما ته وایه بچیا زما هېڅ هم نه دي پکار زما صرف ستاسو کامیابي او اتفاق پکار دی بچیا ډېره ښه ده مور ستاسو دعا زما کامیابي ده او زه زما څه مېلمانه دي بیا راځم صحیح ده زه لاړ شه بچیا زه لاړ شه ورور ته ما دل راوښتی چې ستا سره زما ضروري خبره خور وایا څه خبره ده ورور زه ښه پوره کوشش کوم چې زما خاوند پرې شي چې زما ځان له جدا کور شي او تاسو او مور دې له ښه په ډاډه زړه راسئ خو زما خاوند د سره د رور په سر خبره نه وړي او موږ به تر څو پورې داسې بندیوان ناست دا خبره تا ماته مخکې ولې نه کوله تر اوسه پورې به ویښ هم شو او ستاسو جدا کور به هم شو خو خیر اوس هم څه تلې راغلي نه دي تماشه کوه او مخکې لوبه ګوره او وروره څه چل وکړه ټیک ته خورې زما انتظار کوه او زه دنه لاړم اوښیا ځکه مې یو ځل لزګي ته راوستې چې ستا سره زما ډېرې ضروري خبرې دي وایه اوښیا ستا خبرې به زما دپاره د پیدې ګوره اوښیا ستاسو دواړو وروڼو په منځ کې ورورولي ده ماله نه دي پکار چې زه ستاسو دواړو په منځ کې خبرې وکم خو څه اصل خبره دا ده چې ستا او ستا د رور یو شانتي مال دی خو دا هر څه تاسو ته د پلار نه پاتې نن که وګورې نو د هغې ټول اختیار ستا د رور سره دی او عمر له به ستا رور ژوندی نه وي څه ناڅه ذمواري ستا په سر هم پکار ده خو د هغې نه ستا رور ته محرومه کړی ګوره اوښیا زما مشر ورور ما له د پلار په شان مینه راکړې ده او ما چې د مشر ورور نه سم غوښتي دي نو هغه ما له راکړي دي اوهو دغه ځای کې خو ته نه پوهېږې که نه هغه چې تا له سم درکوي نو د خپله جیبه یې نه درکوي خو ستا حق یې نو تا له یې درکوي که نه او تا له اخلاقي شکست درکوي خو اخر ته ولې نه پوهېږي ستا مقصد څه دی څه وکړمه زما مقصد دا دی چې د خپل ورور سره ویش وکړه ولې چې سبا به ته نه او ستا بچي به په هغه حساب کتاب نه پوهېږي او ته په هر څه پوهی نو د خپلو بچو دشمن مه جوړېږه او په وخت ورسره هر څه صفا که زه خپل ورور ته د حساب کتاب څنګه وویمه هغه لکه د پلار غونډه مینه راکړې ده او هېڅ ته یې هم نه یم کړولی ګوره په چکرو چې تلي وو چې تا تې تپوس وکړو نو ویلې چې دا رور بولي دي او بل طرف ته خرچه او پیسې ورله دی ورکوي چې به چیرې موټ والا ګاډي او مختلف کیلونې راوړي
چې ته تې تپوس وکړې نو وایي چې دا وله ماماګانو اخیستې دي او پیسې ورلا ده ورکړې وي. ګوره د اوسه پورې چې څه شوي دي او ته یې وینې نو هغه ستا د رور په پیسو شوي دي. خو لنډه ده چې ته زما وښیې او زه ستا په نقصان خفه کېږم خو ویش ورسره وکړه. بالکل صحیح خبره ده وکړه او تا خو زما سترګې رڼا کړې. هسې م یوه نه ورځ به دا ویش کېږي خو چې په وخت وشي نو ډېره به ښه وي. ګوره داسې خبره ده چې ستا رور به تا ته خپلې سپیانې کوي ولې چې هغه ډېر چالاکه دی خو ته ورته وایه چې په دې کې د خفګان څه خبره نشته او زموږ د پلار یو شانتي مال دی او موږ له ویش پکار دی. ډېره ښه ده همداسې کومه د الله په امان. زمانه خو شیطان پناه غوښتې ده. ډېره ښه ده چې دا ویش وشي چې لارې راته کولاوي شي چې بیا د خپلې خور کره په ډاډه زړه ځم او راځم. بالکل نن دکان ته نوم درغلی اصل کې زه نن د خپلو پټو نندارې له راغلم. السلام علیکم لالا. لالا ستاسو سره مې ضروري خبر ده. د دکان ته درغلی وم خو هغوی چې پټي ته درغلی دلته کې رالم ما چې لالا سره ضروري خبره وکړم. ډېره ښه ده. ولې خیر شه لالا یو خبره کوم خفه کېږې خو به نه. وایه وایه نه خفه کېږم. خبره دا ده چې موږ د ډېر وخت نه ښه په اتفاق کې راولي او همدغه شان په اتفاق پاتې شو. لالا که ستا خوښ وي چې په اتفاق سره د جیداد دا ویش وکړو. نو دا خبره ده ستا به دې زړه په ځای شي تا ته جیداد میلاو شي. زما خو زړه په دې ډاډ و چې زما مټو زما رور دی او زما کامیابي د مور دعا ده. ما کله هم د مال او جیداد سوچ نه دی کړی خو د مور دا خبره مې مخې ته راځي چې هغې به وې زما خوشحالي ستاسو د دواړو وروڼو اتفاق دی. که ستا مال او جیداد وشي او زما او ستا لارې جدا شي تا ته پته شته چې د مور په زړه به څه تېرېږي. تا ته پته نشته چې د مور په زړه به څه تېرېږي. او بیا د جیداد او مال دا خو هسې یوه بهانه وه. په دې مشترکه کاروبار او هر څه کې زما مقصد اتفاق و چې نن هغه اتفاق د مال او جیداد په وجه ډډې وړې کېږي. هسې رور سوچ کومه چې دا مال هم څه عجیبه شی دی چې د انسان سترګې دومره کلکې او پټې کړي چې بیا نه رور پېژني نه خور پېژني او نه مور پېژني. او دا خو معلومه ده که نه چې رور د رور دپاره وینه تویی قرباني ورکوي خو روپۍ او پټ ځای ورته نه پرېږدي. خو نن زه خپل ورور ته هر څه پرېږدم. څه مطلب لالا؟ زمونږ چې څومره مال او جیداد دی او څومره مشترکه کاروبار دی نو هر څه دې ته په خپله مرضۍ واخله او لیکل وکړه او مال یې راوړه چې دستخط درته وکړمه او زړه دې په ځای شي او ته خوشحاله یې د الله په امان. لالا یا الله دا څه وو او دا څه کېږي او دا څه روان دي؟ مورې ستاسو خبره ټیک وه. زما ورور زما د لارې مدار دی. خفه په دې نه یم چې هغه زما نه خپل حصه واخیسته. خفه په دې یم چې هغه له ما د پلار په شان چې مینه ورکړو. مورو د پلار په شان چې مینه ورکړې او ما کله هم د هغه په باره کې داسې څه غلط سوچ نه و کړی او هغه نن
زه د جهاد دپاره یوازې پرېښودم مور، یوازې پرېښودم. بچوړیا خپه کېږه مه، ستا ورور دومره نه دی خو هر ټوله شیطان یې د هغه ښځې وه، او کله چې یو کور ته پردۍ ښځه راشي نو د ورور پلار او مور اتفاق پاتې نه شي. بچیا دا متل به ما ډېر وي چې داسې نو ښځو کور ته راویستل ډېر ګران وي، خو ساتنه یې ډېره اسانه وي، او د کمسله ښځو کور ته راویستل ډېر اسانه وي، خو ساتنه یې ډېره ګرانه وي. بچیا ته به خفه کېږه چې تا سره زما ته مامي ته به چرته هم نه خفه کېږې بچیا، چرته هم نه خفه کېږې. معلومه ده چا چې د بل کور وران کړو نو د هغه کور به چېرته هم آباد پاتې نشي، او چا چې د بل کور آباد کړو نو د هغه کور به چېرته هم وران نشي، چې څه کرې نو هغه به ریبې. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.